أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله مولانا العظیم. قل اے پیغمبر علیہ السلام تو آیا من سوکتے رب السماوات رب د اسمانونو والارض او دزمکے قل اللہ او آیا چی اللہ دے قل تو آیا افتخذتم آیا تاسو نیولی دی من دونه بیدا غنا اولیاء دوستان لا یملکون اغی اختیار نلری لانفسهم د خپل ځان د پارا نفعا د فائدې ولا ضرا او نه د نقصان قل تو آیا هل یستوی آیا برابر دے الاعمى رن والبصیر او بینا ام یا هل تستوی آیا برابر دی الظلمات تیار والنور او رنا ام جعلو یا دوی جوڑی للہ شرکا اللہ د پارا داسی شریکان خلقو چاغی پیدا کړی وی که خلقه پشان د پیدا کولو د اغه فتشابه الخلق پس ګډ وډ شوه دی پیدایخ علیهم په دوی باندې قل الله وایا الله تعالی خالق پیدا کون کې دی کل شیء د هر یو سیس وهو الواحد القهار او اغا یو دی او غالب دی. د سورہ رعد 14 نمبر آیت تے پدی آیت کی اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام تا حکم فرمائے دے چہ دے کافرانو نا سوالو کئی تپوسو کئی دے کی اصل کی انسان دا پارا عقلی دلائل دی دا اللہ جل جلالہ دا توحید او الله سره د شریکولو چې کم خلق دا ظلم او دا گناه کوي دا غي د پاره یو دعوت فکر دی او شهادت او گواهی خو هغه چې د دشمن د خلینا انسان د خپل ځان د پاره واوري نو دا داسې شهادت ته چې مشرکان هم د دې گواهی ورکوله د الله رب العزت یووالی او د الله رب العزت ربوبیت او د الله رب العزت خالقیت او د هغه د رزاقیت د دې سيزونو گواهی هغه مشرکانو به هم ورکوله چې دینه به تاسو شو چې رب څوک دی د اسمانونو او د ځمکې رب وای هغه ذات ته چې ته ابتدا نه واخلې تر انتها پورې د یو سیس پرورش او د هغه هر قسم حاجت پوره کوي هغه ته رب ویل شي او دا تعریف سیوا د الله نه په بل هیڅ چا باندې پورا او صادق نه راځي ولې چې د هر یو سیز مکمل پالنهار پروردگار پرورش کوونکې هغه واحد یو د الله ذات الله جل جلاله د چې اسمانونه هم پیدا کړي فرښتې هم پیدا کړي انسانان هم پیدا کړي 84,000 کم و بیش مخلوقات چې بنیادی طور باندې وو هغه ټول هم پیدا کړي دي او د هر یو د پیدایښت نه واخه تر اخره پورې
ټول ضرورت هم هغه پیدا کوي او پوره کوي داغه نه علاوه بل څه کول نشي قل الله نو پیغمبر علیه السلام ته حکم دی چې هم ته جواب ورکړه چې یو الله دی دی به هم دا وایي خو ته ورته جواب ورکړه د هغې د طرف نه چې هم الله دی رب د اسمانونو او د ځمکې بیا دی نه تپوس وکړه نو تاسو د هغې رب په مقابله کې نور دوستان نور مددګاران نور معبودان تاسو شریک جوړ کړي دي چې د دې الله د دې رب دا صفت ته چې هغه تاسو د نفع او د نقصان مالک دی نو تاسو هغه ذاتونه او هغه خلق او هغه بوتان او هغه مخلوقات تاسو ځان لپاره نسلی دي چې کوم نه تاسو له نفع درکول شي نه نقصان درکول شي نو هغه بیا تاسو د دنیا او د آخرت څنګه فائدہ تاسو له درکول شي چې هغه په لاس کې نه نقصان دی او نه فائدہ یو بوت ته هغه په پوزه باندې مچ کې ناس هغه مچ نشي الوزوله هغه بستا په تکلیف کې څه مدد یا یو انسان دیتا هغه ته مشکل کشا وای چې دې زما مشکلات لري کول شي نو چې هغه باندې خپل مرګ راځي هغه باندې خپل تکلیف راځي هغه باندې خپل بیماری راځي هغه بستا بیماری سره لري کی هغه بستا تکلیف سره لري نو مشکل کشا د هر یو قسمه مشکلات لري کونکي هغه یو الله هر قسمه حاجت روا حاجتونه پورا کوونکي یو الله بیا الله رب العزت عقلی طول باندې د انسان د عقل نه تپوس کوي هل یسوی الاعمى والبصیر آیا ړوند او سترګو والا دا برابر کې دي ړوند هغه دی چې محتاج دی د بل او سترګو والا په خپل سترګو رڼا سره خپل عقل سره هغه مخکې تللی شي نو دی کله برابر کې دي دغه حال د مشرک او د مؤمن چې مشرک ړوند دی او مؤمن هغه سترګو والا مشرک ته د آخرت هغه لار نه ښکاري د جنت هغه لار نه ښکاري او مؤمن د جنت او د کامیابی او د الله د رضا هغه لار لټون کې دی او په هغې باندې چلیدون کې ام هل تستوي الظلمات والنور بیا ترنه تپوس کوي آیا تیاری او رڼا دا برابر کې دی تیاری دلته جمع رالی او رڼا یو راله واحد راله دنیا کې چې څومره کفر او شرک دی څومره د ګناه لارې دي څومره ظلمونه دي څومره غلط مذهبونه او دینونه دي هغه ټول ظلمات تیاری دي او د هغې په مقابله کې رڼا هغه یو واحد دین اسلام یا مونږ وګورو تکه توره تیاری یو وړوکې غونډه کې لایټ ولګي نو هغه لایټ د رڼا په مقابله کې ډېر ښکاري همدغه حال دی چې کفر او شرک تیاری کا هر څومره زوروري خو د هغې مقابله کې دین اسلام هغه رڼا لري او الله تعالی دا ویلی دی چې هو الذي ارسل رسوله هغه خپل دا رسول او کتاب او دین د دې دپاره رالیږلی دی لیظهره علی الدین کله چې الله تعالی دا په ټولو دینونو باندې غالب راوستل غواړي بیا دریم دعوت فکر چې اے انسانانو لږ عقل سره کار واخلئ لږ سوچ وکئ فکر وکئ آیا د الله په مقابله کې چې دی کوم شریکان جوړ کړي دي نو هغه شریکانو هم هغه شانتي څیزونه پیدا کړ چې څنګه الله تعالی پیدا کړي او بیا هغه دومره ډیر وو د هغې په مقابله کې داسې خسته وو برابر وو چې دی باندې متشابهه پې لګېده دی په شبهه کې پرېوتل دی ګډوډ شو مثلا اسمان الله پیدا کړی دی د دی شریک هم هغه شانتې اسمان پیدا کړ نو دی اوس په شک کې پرېوتل چې نه دا یو نه دا یو خدای دی آیا داسې څه شوي دي داسې کله کېدی شي الله جل جلاله په مقابله کې څوک څه پیدا کولی شي بلکې ولسمه سپاره کې به انشاءالله وایو الله تعالی وایي چې دی خو کوم معبودان جوړ کړي دي دی یو مچ نشي پیدا کولی ذباب یو مچ نشي پیدا کولی ولو اجتمعوا له ټول دې راجمع شي الله نه علاوه ټول دې راجمع شي یو مچ نشي پیدا مچ پیدا کول هم لري خبره قرآن کریم وایي چې دومره کمزوري دي
چې مچ د دې د خوراک نه یو ذره اوچته کړه او وتښتېده، دی د هغه د خولې نه هغه ذره واپس نشي اخیستی. ضعف الطالب والمطلوب. نو دغه ځای کې چې کوم دغه معبود دی او کوم د دغه معبود منونکی دی، دا دواړه انتهایی کمزور، انتهایی کمزور، د دې نه کمزور بل څوک نشته. قوت او طاقت والا یو واحد، قل الله، الله دې خالق كل شيء، چې د هر یو څیز پیدا کوونکی، او هو الواحد، بالکل یوازې، نه مور شته، نه پلار شته، نه اولاد شته، نه رونه شته، دې رشتو نه هغه پاک، د جسم نه هغه پاک، د مکان نه، د ځای نه هغه پاک دی. دا مونږ نشو چې یو ځای کې خاص ځای کې، نه، هر ځای کې. نه باز خلک وي په عرش باندې، نه، هر ځای کې. القهار، او زبردست غالب. الله تعالی وی نحن اقرب من حبل الورید. دا د رب چې کوم د انسان د شهرت چې ورته مونږ وایي، الله تعالی وی زه د دین هم تا ته نږدې یم، زړه خو نه بیا لرې دی انسانه، زه د دین هم تا ته نږدې یم. او چې څوک دا تپوس وکړي چې الله کوم ځای دی، نو ته الله جواب ورکړه فإني قریب، چې زه تا ته ډېر زیات نږدې یم. ته ما ته آواز خو وکړه، ته ما نه اوښ غواړه، زه جواب در نه کم، بیا ته ووایه. یو کس و ټول عمر یې وی یا صنم یا صنم یا صنم، کشتی کې راګیر شه، طوفان کې راګیر شه، همدغه وی اے زما معبوده یا صنم یا صنم، اے بوتا اے پلان کیا. د جبې نه په غلطۍ سره راووته، یا صنم په ځای یا صمد. د غیب نه آواز راغلی لبیک یا عبدی، اے زما بنده زه حاضر یم. ما خو دومره رحیم کریم او قریب ذات دی. نو هغه الله چې د هر یو څیز خالق دی، واحد هغه دی چې په هر یو کار باندې غالب دی او په هر یو څیز باندې د هغه مکمل کنټرول او قبضه ده. نو هم هغه د دې لایق دی چې هغه ته د رب وویلی شي، هغه ته د معبود وویلی شي، د هغه د عبادت وکړی شي، د هغه د بندګي وکړی شي، نه صرف په ظاهره بلکې په باطن. په تنهایی کې د انسان اصل امتحان د هغه په تنهایی کې. خلکو په مخ کې خو انسان ډېر زیات بناو سنگار سره او ډېر خپل چینو صفای سثرای سره پاتې کیږي، ښه معاملات ظاهري، خو انسان په تنهایی کې څنګه دی، یوازې والی کې څنګه دی، د هغه خپل رب سره تعلق دغه وخت کې د هغې ازمیښت کېږي. چې انسان په تنهایی کې څومره ښه دی، د هغې په خلوت کې چې څومره ښه دی، په جلوت باندې به د هغه، په ظاهر باندې به د هغه، په بهر باندې به د هغه هغې عمره اثرات. الله رب العزت دې ماله تاسو او ټولو مؤمنانو له خپل جلوت او خلوت، خپل تنهایی، یا الله د خپل رب د رضا مطابق تیرولو توفیق راکړي. قل اوایا مر رب، سوک رب دے السماواتی د اسمانونو، والارض او د ځمکې. قل توایا الله، الله دے. قل اوایا افتخذتم، آیا تاسو نیولی دی، من دونه بیداغنا، اولیاء دوستان، لا یملکونا اغی اختیار نلری، لانفسهم د خپل ځان د پارا، نفعا د فائدې، ولا ضرا او نه د نقصان. قل وایا هل یستوی، آیا برابر دے، الاعمى ړوند، والبصیر او بینا، ام هل یا آیا
तस्तवी बराबर दी अज़्ज़ुलमातो त्यारे वन नूर और रना अम जअलू या द्वई जोड़वी लिल्लाहि शुरका अल्लाह द पारा दासी शरीकान खलक़ू क्या गई पैदा करी वी का खल्क़िही पशांद पैदा कोलू द अगो फतशाबहा पस गड़वट शवे दे अल खल्क़ु पैदाइश अलैहिम बद्वई बांदे कुलिल्लाहु या अल्लाह ताला खालिक़ु खालिक दे कुल्ल शैइन द हर यौसिज व हुवल वाहिदु औ अगा यौदे अल क़हार गालिब दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक।